لکي مروت کې پولیسو د پوځ او استخباراتي ادارو خلاف احتجاج کړی دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ولسوالۍ لکي مروت کې لسګونه پولیسو د سپټمبر په 9 پوځ او استخباراتي ادارو د غړو د لاسوهنو خلاف احتجاج وکړ. پولیسو د احتجاج په توګه د لکي مروت په تجزایي سیمه کې کراچۍ ته تلونکي لویه لار تړلې او پرلت یې وهلی دی. د پولیسو په یونیفورم او ساده جامو کې دغه پولیسو وویل چې په ولسوالۍ کې تر هغه وروسته نه امني راغلی چې دغه ځای ته پوځ ورغلی دی. دوی د احتجاج پر مهال د پوځ او استخباراتي ادارو خلاف شعارونه ورکول او زیاته یې کړه چې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان پوځ یونیفورم دی. هغوی وویل چې نامعلوم کسان ورته معلوم دي. په پاکستان کې د نامعلوم اصطلاح په عامه توګه د هغه هیواد د پوځ او استخباراتي ادارو د کارکوونکو لپاره کارول کیږي هلته چې د سړي تښتونې او وژنې پیښه وشي او مسؤلیت یې څوک ونه مني نو زیاتره وخت ګوته د پوځ او استخباراتي ادارو غړو ته نیول کیږي. د احتجاج له ګډونوالو سره د خبرو لپاره د لکي مروت د پولیسو مشر او د هغې ولسوالۍ انتظامیې مشران ورغلل او له هغوی د پرلت ختمولو غوښتنه وکړه، خو پولیسو په یوه خوله ورته وویل چې تر څو پوځ له لکي مروت څخه وتلی نه وي نو د هغوی احتجاج به روان وي. د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو لا د لکي مروت د پولیسو د تورونو او غوښتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې پوځ ډېرې قربانۍ ورکړې او په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د سپټمبر په 5 په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې پوځ، پولیس او نور قانوني پلي کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هره ورځ تر 130 زیات عملیات کوي. د لکي مروت پولیسو دا احتجاج وروسته تر هغې پیل کړی چې په 13 ورځو کې په هغه ولسوالۍ کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 4 پولیس ووژل شول. تر دې وړاندې هم په دې وروستیو کې په لکي مروت او د خیبر پښتونخوا په جنوبي ولسوالیو کې یو شمېر پولیس وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په هغه ایالت کې د روان 2024 کال د اګست میاشتې پورې په وسلوالو بریدونو کې 80 پولیس وژل شوي دي. د سپټمبر پر 9 احتجاجي پرلت ته په وینا کې د لکي مروت یو پولیس رشید خان وویل چې په لکي مروت کې چې هر څه کېږي ISI او پوځ یې کوي. نوموړي د پاکستان پوځ ته په اشارې سره وویل چې تر لکي مروت ضلعې څخه ووځه، موږ پولیس په 3 میاشتو کې امن راولو. احتجاج کوونکو پولیسو زیاته کړه چې پولیسو ته د اختیارات ورکړل شي او هغوی د حکومت او ولس په مرسته په سیمه کې امنیت ټینګولی شي.